د یو ورور سوال کړی دی چې هغه ماشوم چې پیس کي د ده د میچازې دا کله پلیتې ګرځي او آیا ماشومه جنۍ او ماشوم هلک د دوی په میچازو کې فرق شته؟ الجواب اصل دا دی چې د انسان میچازې دا پلیتې دي. د انسان میچازې څه دي؟ پلیتې دي. که دا ماشوم دی، که دا مشر دی، که دا جنۍ ده، که دا هلک دی، د دې ټولو د میچازې څه دي؟ دا پلیتې دي. صرف دومره ده په شریعت کې چې د ماشوم هلک چې ډوډۍ نه خوري، خوراک نه کوي، صرف پیس کې، یاده کوي دا خبره چې ماشوم هلک صرف پیس کې او روټۍ نور څه نه خوري. د ده میچازو کې شریعت تخفیف راوستی د هغه په دې طریقې سره چې کله ته دا اوس د ده د ماشوم د میچازې ستا په کپړو ولګېدې نو شریعت پکې دا اسانتیا راوستې چې اوبه پې ونوله، بس مږلو ته او بار بار اوبه اړولو ته او دې ته پکې ضرورت نشته. بس له پاسه به یې چڼکا وکړه، اوبه پې ونوله او دې ته نطح وایي، رش ورته وایي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، په صحیح مسلم کې هم شته د ام قیس رضی الله عنها. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زوی راوستی و، انها اتت بابن لها صغیر. وړوکی زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راوستی چې هغه له خوراک نه کوو. خوراک نه کوو معنی دا دی چې ژوند یې څنګه تېرو؟ په پیو باندې، یعنې صرف هغه پی د مور هغه استعمالول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره غېږ کې کېنو د ماشوم، فبال على ثوبه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې څه چل وکړو؟ میچازې وکړې. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې او اوبه پې ونوستې او هسې یې وینځو. نو د دې نه دا ثابته شوه چې ماشوم هلک، جنۍ نه، ماشوم هلک چې روټۍ نه خوري او صرف د مور پیس کې، نو د ده میچازې هغه په دې طریقې سره پاکېږي چې ته پې اوبه ونولې په دغه ځي باندې. حدیث امام ترمیزي راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی، علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال في بول الغلام الرضيع، هغه ماشوم چې پیس کی، وينضح بول الغلام، که هلکي نو د ده په میچازو باندې په کوم ځای چې ولګېد اوبه پې ونوله، چڼکاو پې وکړه. او چې ماشومه ده نو هغه ځای به انځي، د هغې میچازې چې په کوم ځای باندې ولګېدې ښه باقاعده به یې داسې انځي او داسې صفایي به کوې لکه څنګه چې د یو مشر کس میچازې په یو ځای باندې ولګي. اوس دوه مسلې دلته دي. یو خو دا مسله ده چې دا کم عمر دی چې د ماشوم هلک میچازو باندې چې چڼکا وکړي نو دغه ځای پاکېږي. هغه موږ ووایي دغه حدیث کې تېر شو چې څو پورې دی د مور پیس کې او نور څه ډوډۍ نه خوري. ډوډۍ نه خوري معنی ګوره دې معنی باندې اکثر خلک نه دي پوه. لکه اوس ته یو شی راولې او ماشوم ته یې خوله کې کښېږدي، لکه تا راواغېستو ماشوم ته د خوله کې څه شی کېښود او هغه پې شخوند شروع کړو، څه خیال دی؟ عام انسانانو په شان خو نشي، خو ماشوم دی. نه، ډوډۍ د خوراک مطلب دا دی چې د ده یعنې اشتها یې زړه یې کېږي چې ما څه وخوړی. اوس ته راوړې په زور ورته په خوله کې څه شی ږدې وګوره، نه دغه مطلب نه دی چې دا ماشوم غواړي خوراک، په هغې پسې جاړي او په هغې بیا مړېږي. نو دا ماشوم به په دغه کې به حسابېږي چې او دی اوس روټۍ خوري، روټۍ ته یې ضرورت دی. نو د ده میچازې د هغې د پاکوالي طریقه هم دغه شان ده څنګه چې یو مشر کسي.
او دغې نه لاندې چې صرف د مور په حیث کې یا که د نور په حیث کې هم څه خبره نه ده نو او په دغې باندې مړیږي او په دغه باندې اکتفای نو بیا د هغه د میچازو پاکولو طریقه چې په سزي باندې ولګي هغه دقه ده چې اوبه پې چڼکاو کوي اوبه پې وله. سوال دې ورور دا هم کړی دی چې آیا جنۍ او هلک کې فرق دی؟ نو فرق دقه دی. بیا دا فرق ولې دی؟ دا اوس بل سوال راشي. یعنې ولې شریعت د هلک د میچاز په باره کې د نضح خبره کړې ده چې دا پاکیږي په چڼکاو سره او هر چې جنۍ د ماشومه ده د هغه ځای به انځي چې کوم ځای باندې د دې میچازې ولګي. ولې دا فرق ولې؟ دې کې علماو ډېر حکمتونه بیان کړي دي. لکه یو حکمت پکې دا بیان شوی دی وایي دا هلک ډېر اخیستی کېږي په نسبت د جنۍ. هلک ډېر اخیستی کېږي، اکثر یې پلار ځان سره بهر ته وباسي او کله یې تره وباسي او کله یې نیکه ځان سره راوالي ویې او کله یې ماما ځان سره بوځي. نو چې دی میچازې کوي او ماشوم دی اوس بار بار ته راځي او دا کپړې وینځي او دا صفایانې کوي نو په دې کې لږ مشقت دی، دا خبره ګرانه ده. نو ځکه شریعت پکې اسانتیا راوسته. بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی چې د دې ماشوم د میچازې دا خورېږي نه او د ماشومې میچازې هغه خورېږي. لکه ماشومه جنۍ چې میچازې وکړي وزي باندې نه هغه خورې شي نو په هغې کې بیا صرف چڼکاو کار نه کوي. او هلک چې دی نو د هغه میچازې په یو ځي باندې دي نو هغې کې چې ته چڼکاو ورته کوې نو کولی شي ورته. بعضو علماو نور حکمتونه ذکر کړي دي خو دا پکې هغه واضحه دي. او که چېرته موږ ته حکمت معلوم هم نه شي بس لوی حکمت دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. چا کړې ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او زموږ دپاره دا خبره څه ده؟ دا کافي ده او پوره ده. والله اعلم.